نوی کال هم تقریبا لس ټیم پاته دی راورسېدی. اوس خبره دا د عزیزانو چې دا نوی کال دا د مسلمان سره تعلق لري که نه لري. د الله رسول فرمایي که چا د سوال دروازه خلاصه کړه زما د په ذوالجلال قسم یې الله به د فقر دروازه ورباندې راکړي. هېڅ کله به د کار پر مخ نه ځي، هېڅ کله به د مسله چې د هغه نه حل کېږي، هېڅ کله به د سوالونه چې د هغه ختمېږي نه. هر ورځ نشان پکار یو د الله رسول قسم کړی دی الله پاک به پر تا چې شوې کې الله به پر تا د فقر دروازه چې د هغه را خلاصه کړي. مسلمان د نوي کال څخه مراد 2024 راواخله چې عیسوي دی د عیسی علیه السلام مطلب تعلق ورسره لري، د عیسایانو د نصاراو سره تعلق چې دی هغه لري. زموږ د مسلمانانو کال هغه سنه هجري ده. د محمد رسول الله مبارک هجرت له مکې و مدینې ته دا د مسلمانانو لوی عظیم تاریخ دی. هر مسلمان به ځان په دې آګاه کوي. بقول شیخ شریف الله رحمه الله زموږ د رمیار خان لوی عظیم عالم ول پر هر مسلمان واجب ده هغه به داسته کوي. اوس خو نو 2024 کال چې دی هغه پر ختمېدو دی، 25 دی هغه پر نوي کېدو دی. خبر داسې د عزیزانو مسلمان انتهایی زیات غافل دی. موږ ته په لمانځه کې الحمدلله لمونځونه خو کوو، په هر رکعت کې موږ دا وایو اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم. یا الله د صراط مستقیم لار چې د هغه ما ته را نصیب که، ما ته هدایت را نصیب که. د صراط مستقیم د صراط مستقیم سمرات قرآن و حدیث دی، د پیغمبر علیه السلام سنت او نقش قدم او طریقه ده. اوس چې نو زه په هر رکعت کې دا توری وایم او بیا زه راولاړ سم زه د غیرو پر لار باندې روان یم، نو ستا څه خیال دی چې د اهدنا الصراط المستقیم څخه زه خود به خود هټاویږم که نه هټاویږم؟ ګوره زه دا وایم چې الله پاکه ته ماته صراط مستقیم را نصیب که، او بیا زه پر لار روان یم د یهودو نصاراو، نو دلته چې اهدنا الصراط المستقیم وایم نو دا خو بیا درواغ سو. نو اهدنا الصراط المستقیم چې زه وایم خو معنا دا ده پر دغه لاره به زه روانېږم، نو بیا به اهدنا الصراط المستقیم یې که زه لمانځله نه راځم دا وایم چې الله ماته صراط مستقیم را نصیب که، که زه زکات نه ورکوم بیا دا وایم چې الله ماته صراط مستقیم را نصیب که. نو دا نو کله کېدلی شي؟ یو سړی روان دی کابل لره او د مخ دی د کراچي و طرف ته، نو چې دی روان سي نیت د کابل مخې د کراچي و خواته، ستا څه خیال دی په 15 کاله به دی کابل ته ورسېږي؟ نسي رسېدلی. نو دا څنګه کېدلی سي چې زما او ستا مخ چې دی هغه د یهودو نصاراو طرف ته دی او غواړو اهدنا الصراط المستقیم؟ دا نو کله کېدلی سي؟ نو چې سړی کله د غیرو پر لار روان سو خود به خود د اهدنا الصراط المستقیم څخه دی لرې کېږي. الله فرمایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان ته د الله پاک کومې خبرې دوکه کړې؟ انسان د الله کومې خبرې دوکه کړې؟ ته کومې خبرې دې دوکې ته چولی چې یاره پروا نه لري زه به دا وکم زه به دا وکم؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي وی الله زه دې خبرې دوکه کړی یم چې ما 15 ورځې مخکې ګناه وکړله نو تازه 4 ورځې مخکې تبا نه کړم، ما 4 ورځې مخکې ګناه وکړه تا 3 ورځې مخکې زه تبا نه کړم، ما 2 ورځې مخکې ګناه وکړه تا پرون زه تبا نه کړم، نو ما نن ګناه وکړه زما د هغه یقین دی چې نن سبا بیا نه تبا کوې، نو په دې وجه زه چې سویم زه دوکه سویم. دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي. خبره داسې ده عزیزانو چې یو د عیسایانو نوی کال دی یو د مسلمانانو دی. د عیسایانو نوی کال چې دی هغه د عیسی علیه السلام د پیدایش چې دا 2025 مو شروع کیږي. د دې معنا دا ده چې د عیسی علیه السلام د پیدایش 2025 کال چې دی هغه شروع کیږي. که څوم په دې کې ډېر رد و بدل راغلی دي سره بدل کړي دي، خو بیا دا مشهوره خبره چې دا هغه دغه اخیستل کیږي سنه عیسوي، یعنی عیسی علیه السلام پیدا شوی دی. او د مسلمانانو سنه چې دا هغه هجري بلل کیږي. هجري معنا چې پیغمبر علیه السلام له مکې هجرت وکړي مدینې له راغلی 1440 کال اوس روان دی. نو د پیغمبر علیه السلام ژوند چې دی هغه په مکه کې وخت تیر کړي بیا راغلی هجرت یې وکړي مدینې ته. د دې هجرت 1440 کال چې دی هغه شروع دی. او عجب خبره دا ده زموږ اسلامی کال او عیسوي کال په مابین کې فرق څه دی؟ فرق دا دی
عیسوي کال چې دی هغه د شپې پر 12 بجې باندې کال رانوی کیږي. صحیح سلو یا ورځ چې دا هغه رانوی کیږي یا دا هغه کوم هغه تاریخ چې دی هغه بدلیږي. د مسلمانانو سنه هجري چې کومه ده د هغه کال چې رانوی کیږي لکه د عیسوي کال پر 1 د جنوري رانوی کیږي. د مسلمانانو سنه هجري چې کومه ده اسلامي کال هغه پر 1 د محرم چې دی هغه رانوی کیږي. بس اوس عجب فرق دا دی دا عیسوي کال چې دی هغه د شپې پر 12 بجې تاریخ اوړي نو خلک ناري شراب فحش رقص نه ورځ جوړه کړي او د مسلمانانو د چلمر پریوتی مثلا ته فرض کا چې نن دغه آخر تاریخ د اسلامي میاشت دی او الته بیا چې دی الته نوې کال شروع کیږي نو چې مازګر لمر پریوتی دلته مؤذن وایي الله اکبر الله اکبر دا نوې کال را نوې سلو د دغه ځای څخه شروع کیږي غروب آفتاب چې لمر پریوزي. اوس ترته وګوره د مسلمانانو کال چې دی هغه پر اذان نه شروع کیږي لمر پریوتی اذان شروع سو الله اکبر الله اکبر او دا بل کال چې دی عیسوي هغه د شپې پر 12 بجې دی هغه په بدکاری او په شراب او په رقص او په پټاخو په دربي او په نارو شروع کیږي. اے مسلمان ته پر کوم روان یې پر کوم روان یې دا ته چې کوم دا چمونه کوي چې نوې دغه نیو ایر چې دی کوم بولی نوې کال چې دی مانځنګ بولی دا ته د چا پر لار روان او ظالم لږ مخ شاته وګوره که یو کافر را ولاړ سو د مسلمانانو نوې کال لمانځي د لمانځو د روزې ترتیب یې کوي نو بیا مسلمانان دغه وایي د په کوپر کې شک دی دا کافر نه دی مسلمان دی یو نو دغه رقم خبره ده. نو چې یو مسلمان د کافرانو پر لار باندې روان یې نو ستا څه خیال دی و دا کافر ته شک نه وربیږي د په اسلام کې دا مسلمان نه دی دا کافر دی یو او بیا چې کله یو سړی د غیر پر لار باندې روان د يهودو نصاراو شیطان راضي کیږي ستا نفس راضي کیږي او چې کله مطلب ته د غیر پر لار روان وي الله ناراضه کیږي د الله رسول چې دی هغه ناراضه کیږي او زم دا غواړم چې الله راضي کم تم دا غواړي چې الله راضي کې زم غواړم تم غواړي چې د الله رسول چې دی هغه راضي کو دا بیا کېدلی نشي دا قطعا کېدلی نشي. مکه وای د غیرو پر لار باندې مور سره ځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه زمانه را روانه د زما امت به د غیرو سره داسې شی په شی سي چې هغه لویش پر لویش غاز پر غاز هیڅ یوه ذره بیا فرق نه وي. صحابو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله یهودو نصارا شه ولنو فمن نو څوک شه اوس ما امت با د يهودو نصاراو سره داسې برابر سي چې هیڅ امتیاز او پہچان بیا پاته نشي هیڅ یو معرفت په پاته نشي چې دا هندو دی که مسلمان دی دا مسلمان دی که عیسائی دی دا مسلمان دی که یهودي دی دا فرق چې دی هغه به ختم شي د الله رسول فرمایي. او بیا جبه خبره دا د عزیزانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د عیسی علیه الصلاۃ والسلام په مابینځ کې فرق د موسی علیه الصلاۃ والسلام او د عیسی علیه السلام په مابینځ کې فرق د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په مابینځ کې تقریبا 1900 کاله فرق دی. صحیح سلو او د عیسی علیه الصلاۃ والسلام او د پیغمبر علیه السلام په مابینځ کې فرق تقریبا 1590 کاله دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عیسی علیه الصلاۃ والسلام سره 1590 کاله بعد چې دی هغه راغلی دی وساجب دا د هغه 100 مطلب هغه 2025 سونه 2000 کاله تیر شوی دی موږ هغه خپل کړی دی چې دا 1400 کاله دی هغه مې پرې شي دی په خوانی شي چې د غیر دی هغه خپل کړی دی خپل شي چې د الله او رسول له جانبه و ما او تاسو شول سوی دی هغه مرچ دی هغه غرزولې دی من تشبه بقوم فهو منهم چې کم څوک د چا چمونه کوي دا ابو داود حدیث دا په هغه کې شمار دی دا د هغه څخه دی دا په هغه کې شمارل کیږي. او بیا بل خبره دا د عزیزانو چې دوه شیطانان سره ملاوس الله رسول فرمایي یو ډیر چاغ بل ډیر ډنګرو پښتنه وکړه ولې داسې ډنګر یې خیر خو به یې کمزور یې هغه ورته زه د مسلمان سره یم پر هر شي د الله نوم وایي پر هر شي بسم الله وایي ګر سماته شي نه پاتې زی ور سره وخورم دا بل ته ول ته ولې دومره چاغ تیار یې هغه ورته ویلې ول زه بیا د مسلمان سره یم هغه ګر بسم الله ته پام لا نست چې هر شي خوري زی ور سره خورم به زوم شه چاغ سوی اندازه ولګوي نو د ازما استاد ایمانم داغه مثال دی
چې ما او تا د غیرو پر لار روان دا ایمان به مې کمزوري سوی چې د غیرو پر لار روان یو دا ایمان به مې تباه سوی او بیا دغه رقم چې د غیرو پر لار روان یو بیا دغه زما او ستا بېایماني چې دغه به چاغه سوي هغه به تیاره سوي هغه به لویه سوي. نو که چیرې زه راولاړ شم د عیسایانو تاریخ یاد ساتم نو زما تاریخ د اسلام تاریخ ولاړې شاته وغورځېدی. پوه شوست؟ اوس خبره دا د عزیزانو موږ د انګریزانو دومره غلامان سو چې د محمد رسول الله د هجرت سره چې کومه سنا او تاریخ تعلق لري هغه نه را معلومیږي نه یې پیژنم نه تعلق ورسره لرم نه راته پته ده. او هلته د عیسایانو د تاریخ ورځ یې هم را معلومه ده شپه یې هم را معلومه ده هغه چې 11 میاشته د هغه هم را معلومه ده چې 29 د هغه هم را معلومه ده. اوس ته ووایه زه به ووایم چې دا مسلماني ده ایا که دا غیر مسلماني ده. اوس واست بیا بله خبره دا د عزیزانو چې ما او تا فخر په چیش باندې کوو. مسلمان حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي د انسان ژوند دا کتاب دی ورځ یې یوه صفحه ده شپه یې بله صفحه ده چې کومه ورځ تېره شوه دا صفحه ولاړه واوښتله زما او ستا د لاسه ووته موږ ته ټول سره یو ځای سو تېر سوی یو منټ هم ما او تا په ټول ژوند نسو راګرځولی. بیا ما او تا ولې پر دې دنیا باندې دومره لوی باور و بروسه چې د هغه کړې ده. هغه عبدالرحمن بابا وایي چې امید په عمارت د دې جهان کا لکه کرشه په اوبو هسې نشان کا. دا د دې دنیا ژوند داسې دی عبدالرحمن بابا وایي لکه پر اوبو چې سړی کرشه جوړه کړي لیکه جوړه کړي په اوبو کې کرشه پاتېږي لیکه پاتېږي هېچا په اوبو کې لیکې نه دي جوړې کړي. داسې دا زما او ستا ژوند هم دغسې دی عزیزانو. د پرون ورځ تېره شوله دا د اوبو کرشه د زما او ستا لاس له چیش راغلي